دوستانو دا بزرگ بابا عربو اماراتو کې ډیر وایرل شوی دی چې خانه کعبه کې دی چې کمپوزیشن کړی د ډیر خلک وایي چې دا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په شان هغې په شان پوزیشن یې کړی دی. دوستانو دا بابا د پاکستان دی او مسلمان دی او بزرگ دی، نور هیڅ نه دی. دوستانو داسې خبر مه ورکوئ چې تاسو ووایئ چې دا صحابانو په شان شکل دی او د صحابانو په شان پوزیشن دی. د تاسو که صحابان لیدلي چې بیا ویلی شئ. ګوره دوستانو تاسو صحابان رضی الله تعالی عنه اجمعین تاسو نه دي لیدلي، نو تاسو ولې هغوی پسې خبرې کوئ چې دا بابا د هغوی په شان شکل دی او پوزیشن د هغوی په شانتې دی؟ داسې نه دي پکار، په دې خلک ګناهګارېږي، نو داسې نه دي پکار. رښتیا دې وویل. دوستانو داسې بزرګان خو په پاکستان کې، افغانستان کې، په هر ملک کې ډیر دي، نو تاسو به څه وایئ چې دا د هغو په شانتې دي؟ استغفر الله. دوستانو ځان مه ګناهګاروئ او موږ هم مه ګناهګاروئ. الله جل شانه دې راته معافي وکړي. آمین.